په هر حال باندې خلک ستا په اړه خبرې کوي. که ته ښه انسان اوسې خلک درته د کمزوري په سترګه ګوري. که ته خپل هغه وړتیا او هغه کوم استعداد چې لري دا ښکاره کړي د کبرجن په سترګه درته ګوري. انسانان هیڅکله له تا آرام او چوپ نه کینی. مخالفین به حتما لري ځکه چې ته اصولي انسان یې. که ته اصولي انسان ونه اوسې خلک ستا په اړه خبرې نه کوي. ته به د خلکو په خوښو باندې ګرځې راګرځې چلیږې به. موسی علیه السلام کله په فرعون باندې بد ولګېدو؟ تر هغې مخکې یې وپاله ګرانو پې. کله چې خپل اصول اعلان کړل خپل هدف اعلان کو ورته. هغه انسانان چې مخالفین نه لري، هغه انسانان چې بدویونکي نه لري، هغوی هغه کسان دي چې اصول او قواعد په ژوند کې نه لري. ته که خپل اصول او قواعد اعلان کې ډېر ملګري درنه مخاړي، خیر دی. خپل اصول او قواعدو ته ژمن اوسه، مخکې ځه. ته ضرور نه ده چې ټول خلک له ځانه راضي کړي. ټول خلک له ځانه راضي کول هغه هدف دی چې هیڅ چا نه دی پوره کړی. ان الله پاک پسې خلک خبرې کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې کوي. زه او ته بیا څوک